بزما قدرمنو دغه د محرم میاشت ده. د دې میاشتې په اول تاریخ باندې د حضرت عمر رضی الله عنه خلیفہ ثانی دغه د شهادت ورځ و، او د دې میاشتې د لسم تاریخ چې یوم عاشورا ورته ویل کېږي، په دغه ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه د نبی علیه السلام لمسی دی، دغه د شهادت ورځ ده. ان را روان چې کم 10 محرم راځي په هغه باندې په هغه ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه دغه د شهادت ورځ ده چې په کربلا کې د شهید کی. د حسین رضی الله عنه مبارک راځي د نوم حسین دی، د پلار نوم حضرت علی رضی الله عنه، د مور نوم فاطمه الزهرا رضی الله عنها، او د کنیت ابو عبد الله القریشی الهاشمی، او لقب ریحانه النبی صلی الله علیه وسلم، او د پیدایش چې دی په 3 هجری باندې نبی علیہ السلام چې مدینه ته هجرت وکي په 3 کال باندې پیدا شو، او شهادت چې دی هغه په 61 هجری باندې د جمعې په ورځ بعضې مورخینو لیکلي دي، او بعض مورخینو لیکلي چې د بدھ په ورځ باندې د شهید کی په کربلا کې. او د سلور کور والا وی، یو روایت کې راځي چې 15 کور والا وی، او سلور زامن یو دوی لورانی وی. دا د مختصره سیرت دی. او د فضیلت مبارک راځي وای نبی علیہ السلام یو وردا دعا غوښته چې الله د حسین رضی الله عنه سره محبت وکړي، او څوک چې د سره محبت کوي دا سره محبت وکړي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د حسن حسین سره محبت کوي زه دا سره محبت کوم، او الله رب العزت هم دا سره محبت کوي. څوک چې بغض ساتي الله رب العزت او زه دا سره بغض ساتي. یو ور نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی الله عنه راوی غشتي، او د خپل شو باندې حسین رضی الله عنه ودرول، او لاسونه په لاس کې ځنونی ول، بیا ورته نور را نږدې سه، هغه نور راپورته کوي، هغه د نبی علیہ السلام سره د ګوډو پر راورسېدي. بیا نبی علیہ السلام ته نور را نږدې سه، نبی علیہ السلام تر نس مبارک پورې دی راپورته کوي. بیا نبی علیہ السلام چې دی د خپل شوندان د خپل زبه حسین رضی الله عنه په خله کې ورکړه. حسین رضی الله عنه لکه خرما چې سړی سبېشي داسې د نبی علیہ السلام زبه چې د هغه چوساول او زبېشله، دومره محبت نبی علیہ السلام سره کوي د حسین رضی الله عنه، او په حسین او په حسن رضی الله عنه باندې ډېر زیاته خوا بده. او روایتو کې راځي چې حضرت حسن رضی الله عنه دا یو کال تر حسین رضی الله عنه مشر، او د نبی علیہ السلام د سینې سونی سي بیا تر سره پوری نبی علیہ السلام چې هغه د حضرت حسین رضی الله عنه راپور ان د نبی علیہ السلام د سینې سره تر سره پوری د حضرت حسین په شکل باندې حسین دا غره اسن داسو، او د سینې سره لاندې تر څو پوری حسین رضی الله عنه د نبی علیہ السلام شکل مطابق داسې مشابهت جسمانی مشابهت د دې لمسیانو د نبی علیہ السلام سره. نبی علیہ السلام ورته ریحانه الجنه، او بیا ورته چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، چې حسن او حسین رضی الله عنهما دا د جنت د ځوانانو سرداران دي. دومره زیات فضیلتونه نبی علیہ السلام د دې مبارک. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې ډیر خیال ساتي، عمر رضی الله عنه خیال ساتي، عثمان رضی الله عنه ډیر خیال ساتي. هر چا د دې په وخت کې د دې ډیر زیات ناز دي تور کړی دي، ولی چې د نبی علیہ السلام د لختي جګر د فاطمه رضی الله عنها دواړه بچیان د مسیان، بلکې بدی کې راځي چې نبی علیہ السلام المنځ کوي دې بغیر سبالای باندې کښینست، او نبی علیہ السلام چې کوم ټیم سجده کوله بیا دې کښته بیا بس دې بیا نبی علیہ السلام ولر دې بیا په وجو باندې کښینست. دا چې محبت نبی علیہ السلام او د خطبه دوران کې الانکه خطبه دوران کې څوک خبر شي نشته، لیکن کوم چې حسن یا حسین رالی نبی علیہ السلام به هغه आवाज لازم کې پوجا باندې په پر وسچین دومره زیات محبت نبی علیہ السلام. یو ورځ نبی علیہ السلام ناس دی نو ژاړي، یو صحابي رضی الله عنه تعالی وی د الله رسول ولی ژاړي. په دا ټیم کې حسین رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره اړیک پر څولاړ. نبی علیہ السلام تر اوس فرشتہ ما دراله ما ته ول چې ستاسو هغه مسیح چې دی هغه شهید شي، او مستقبل کې ستاسو هغه مسیح چې دی هغه شهید شي. مخکې نبی علیہ السلام ته پیشنګوي ورکول شوی.
بیا د چونکې لسم محرم چې دی د حسین رضی الله عنه د شهادت ورځ ده نو داغه د شهادت مختصره پس منظر چې موږ اورو او خلک چې کوم خرافات او کوم کیسې کوي نو هغه موږ دا شی په ذهن کې راسي چې دا شهادت څنګه وشو او په کومه طریقه باندې د شهید کی دا مختصره تاریخ کم از کم د مسلمانانو مخ ته راسي چې حسین رضی الله عنه په کومه طریقه شهید کی او ولې شهید دا چونکه وخت مختصر دی د دې پس منظر دادی کوم چې معاویه رضی الله عنه چې کوم چې وفات شو د زوی یزید چې کوم دی هغه چې تخت نشین شو نو هغه ول نواره دا پیغام واستو یو د پلار د مرګ پیغامات واستو چې معاویه رضی الله عنه هغه وفات شو دویمه دا پیغام واستو چې کرت راسیز ما سبیت و او چونکه یزید خو ټول ته معلومو چې هغه فاسق او فاجر شرابي او کبابي نو د مدینه چې کوم هغه ټیم گورنر هغه ولید ته دا حکم وکړي چې تا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه دې دوه تم دا حکم ورکړه چې دې دراسه ما سره بیعت ما پلاس دې بیعت هغه چې کوم ټیم خلک ور واستول نو حسین رضی الله عنه عبد الله ابن زبیر ټول دا وخت د شپې ورلاغه دا وخت د دې نه دی چې د بیعت دا خپل وخت واړي تب سبا په منبر باندې کښینه بیا به تاسو خلک بیعت کوي حسین رضی الله عنه چې کوم ټیم د په خدمت کې حاضر شو د بیعت د چې کوم دغه هغه ورته ویل چې زه خو صافي د بیعت څخه انکار وکړ او د سر چې بل کوم یو ناسو د یزید سره چې کوم سړی ناسو هغه ورته سختي ور سره وکړ حسین رضی الله عنه روان شو आवाज یې واورېدی برته تر وګرځي وای تاسو ویل رومان غالبا درتل ما دا خاموش شو درتل دا شپه وزیر الفاظ واوره تما پیژنې زه څوک یم زه د نبی علی السلام المسیم زه یزید زه ډیر شپه زنه چې دا فاسق او فاجر دی سوال نسی پیدا کېدی دا سر خو به کاټ سي او د دسر زه بیت نسم او روان شو بس اخري الفاظ چې دا وویل الته چرالي بس نو خو صحرا بسوا د یزید برای راست مخالفت وکي الته چرالي به خپل خور زینب رضی الله عنها ته وویل چې اوس بس قرابه د زمش په مدینه کې وخت راول چې دا ډیر مشکل دی اول ولې سکسه وسوا وای ما خدا شي په واضح الفاظ باندې ته تمکی ورسې تاسو ز بیت نکوم او دای چې دی په دې باندې مشیر دی وای چې خامخا بس ما بیت بخامخا کوي نو دا په دا مستداس معلومي چې موږ د مسایل سره مخامخ کیږو وای بیا حسین رضی الله عنه چې د نبی علی السلام روزه اقدس تراله اخیری دیدار دی یعنی د نبی علی السلام روزه تراله قبر تراله اوس روان دي د مکی ته ځي د مکی ته ځي چې الته د خپل ځان حفاظت او دغه وکي وای روزه اقدس ته شراله دا په ډیر عجیب منظر وو یعنی اوس موږ خلک چلته ولاړ شي د لس ورځې شل ورځې عمره د پاره ولاړ شي یا د حج د پاره ولاړ شي هغه چې په واپسی باندې راځي روزه اقدس ته چې ودرېږي هغه ډیر زیات ډاډه خلک چې یا د الله رسول بیا ګور استاجدار وسی کنه وسی نو څومره زیات پریشان دي دلته د نبی علی السلام المسی په هغه ناز او نخرو باندې را لوي سوی المسی چې دی هغه نن د نبی علی السلام روزه ته ځي الوداعي ملاقات کی اخیری ملاقات دی نبی علیہ السلام روزه ته ورلی چې ابا جانا اویز موږ نکاح نن ستا په مدینه کې اوسېدونکو خلک چې دي هغه موږ نه پرېږدي او په فاسق او فاجر د طرف سماته دا دغه چې ما بیعت وکړ نو په دا اخیری وخت کې چې دی د څومره په درد باندې دا د نبی علیہ السلام روزه پرې شي او مدینه به څومره په غم او په ژړا په دې حال کې د مدینه پرې شو ولاړې مکې ته بهر مختصر تاریخ دا چې الته بیا د مکه کې دا دغه وخت چې زه کوفی والا به خطونه را شروع کړ د عراق څخه د خطونه را چې مشتراسه حفاظت کو نو د دې اراده جوړه شو دلته عبد الله ابن زبیر ټول چې مزه الکوفی لا یوفی کوفیان چې دی هغه وفا نه لري تفلار ما غو شهید کی نو الته ما ورزه دور دویل چې ما ته نبی علیہ السلام هم ویلي دي چې ته زما شهادت چې دی هغه معلوم دي چې به شهید کیږم خو زه دا نه غواړم چې زه دا زما یو سیاسي مسله ده د سره زه باید په دې وجه نه کوم چې دا نظام چې کوم دی دا باید د خلفای راشدین په ترتیب باندې روان شي دا داسې نه چې دا موروثي یو رواج جوړ شي دا خو رواج دی معاویه رضی الله عنه چې مشر اوس یې زوی دی بیا به دا غزوی بیا به دا غزوی دا شی د په دې مخالفت کوم چې مخته قسم زما سر ولاړ شي د شهید سما خو دا رواج چې دی دا ختمول زغواړم وای بیا د روان شو خدای تر هغه مخ خپل لاکازوي مسلم ابن عقیل
چې د عقیل رضی الله عنه زوی هغه د معلومات لپاره واسطه چې کوفه ته ورسه حالات څنګه دي هغه چې کوفه ته ورغی په کوفه کې چې وکړه خلکو په د پسې خلکو د ډیر استقبال وکړي نو د برته په واپسی کې خطر واسطه وي چې زما سره 40,000 کسان بیعت وکړي هغه زموږ سره دي لہذا واستمنه او خطو بس روان سره حسین اعظم چې کوم چې خطر علی د خط هغه عبد الله ابن زبیر و نور ته ښکارا کې چې ګورل ته حالات ډیر سازگار دي دلته چې ابن زیاد چې کوم خبر شو البته چې یزید خبر شو چې هغه کم تر ابن زیاد د مخه چې کوم گورنر وو هغه د ابن عقیل ډیر خیال وساتي خو هغه چې خیال وساتي یزید ډیر غصه شو په دې باندې چې تاول د خیال وساتي دا خدا حسین اعظم د کورنۍ سره دی دا کازو دی خو هغه بیا دا گورنر فورا بدل کی هغه بدل کی ابن زیاد راوستي ابن زیاد په سختی کې ډیر مشهور وو ډیر سخت سړی وو ډیر بد سړی وو هغه اگر اولاد شو دا مسلم ابن عقیل چې دی هغه چې موږ جماعت یو کې سلويش زره کسان چې ولار دي چې سلام یې وګرځو یو سره هم دست ګرد د سولاړ ابن زید دومره سختي وکړه که هر سره دې سره شو هغه سر کاټو ګرد خلک وبره ته الله او په عزت په هغه باندې ولاړو ابن عقیل چې څنګه سلام وچوي کته څوک نستا اوس د ځان د بچاوېدو لپاره چې یو کور ته ورسې هغه ټول دروازې بندي کړي ټول دروازې ورته بندي کړي دې ته پریشانی سره مخامخ شو خلاصه کلام داشته شي حسین رضی الله عنه د شهادت باندې نو شو خبر هغه په لار روانو چې د شرکت نه دي خبر ابن زیاد شاه او خپل فوجان دغه کړه چې دا اطلاع حسین ته نه ورسېږي حسین اعظم چې کوم چې بارډر ته راورسېد د کوفی بارډر ته چرالي الته چرالي د خبر شو چې ابن عقیل چې هغه په بدردي سره شهید کړي نو بیا د چې دا اراده وکړه چې زبرته ولار سم شام ته د یزید ملاقات ته ورسم دا سره شول وکم یو ترتیب سره جوړ کړم خدلته اول د دې ځای انکار چې زنظم مخته د ابن عقیل چې کوم ورونو هغه ورته زموږ ورو شهید شو او ته زبرته ځې موږ تر شو پر خپل ډور بدلنه لاخسته تر هغه پر موږ نه پاتې کیږي خامخازو عمر علي حسین اعظم د شام اراده وکړه چې روان شو د کربلا مقام چې کوم راورسید د غزې چې د کربلا واقع چې مشهور ده دلته چې راورسید د ابن زیاد چې کوم فوج ولشکرو 22000 لشکر هغه د شاوخوا معاصره کې چې تنسیتلی بس په دا غزې کې د دې سره د جنگ دغه وکی نو په هغه ټیم کې دوی ډیر زیات یعنی شاوخوا معاصره چې وکړه د خیمې چې دغه شاوخوا معاصره کړي د سره کور بچیان ګرځو سره د دې خاندان تقریبا 17-18 کسان د دې خاندانو او دغه 100 کسان د مکمل لشکرو په دا غزای کې دوی محاصره کړه او اخر هغه کوشنی بچی د دې کوم کوشنی بچی هغه تجای شو هغه زو بچ شمه د چوبوت د کرب دریای فرات چې کوم دی هغه تراوستي د چوبو په دغه تور کوله دا خو 70 راغی هغه په غاړه کې ولګی دا کوشنی بچی هغه چولګی دی هغه ویلې د پلاس کې راتو شوی وای دا چې الله الله سي پورته کی چې د حسین دا قربانیم قبول کړي او بچي ولاړی دا راواسته خیمه ته راوړي هغه باندې خپل بچي عبد الله چې کوم دی هغه ورواستوي هغه دغه خاصه شهید راخسته خیمه ته چې برالی دلته زنانو چګي او بغاری وي بیا خلاصه کلام دا سو لاشونه چې دراوړ دلته 71 لاشونه د سړي حسین رضی الله عنه راوړ اخر چې دی چتلی دی چې په اسمان کې نشتی نو خپل خور زینب رضی الله عنها ډیره مضبوطه زنانه و هغه چې دی ولیدي چې الته شوف لري هغه واپس صحیح سلامت نه راځي هغه ته ول چې دا نور خاندان ته سنبال کړه زنانې او بچان په زولاړم الته چې ورلې مقابله ته چې ورلې مقابله چې شروع شو دا چې د خلک کاټول لکه بوټي چې ماتي دا چې د خلک دا چې ورځول خلک په اخر په د باندې د نيزو ډیر بارانو د تورو بارانو غیسی باندې لګیدل اخر وخت کې د حسین رضی الله عنه هغه بس لاندې رايله شو او په سجده باندې شو په سجده کې په دغه وخت باندې د الله رب العزت دا وای اللهم رضن بقضائك الا استف فیصله باندې زرازیم وصبرا على بلائك او صبر کوم ستا په مصیبت ستا د خوا چې کومه پریشانی ده وتسلیما لامرك او ځان حواله کوم ستا د حکم د پاره سبحان ربي الاعلى داخل دغه وای چې حسین رضی الله عنه په دا ټیم کې شهید بیا هغه ظالمانو سر جن کاټ کړ سر چې کاټ کې د ابن زیاد په دربار کې پیش کړ ابن زیاد په یو تشت په یو تال کې د سر څه شوی او بیا
الله رب العزت هغه ابن زیاد د په کم تال کې په کم تشت کې چې د سری شوی دیم بیا دغه په ظلم باندې قتل شو د سره په هغه ځای کې شي بیا د یزید په مخ کې د سر پیش کی او دا ورته وایي د کښنی بچانی چې کوم دي هغه بچانی د شاته په سواری باندې کښینوي د سر په آس باندې کښینوي چې تر هغه ځای دغه د بچانی ورته ګوري چې زموږ پلار هغه د زموږ پلار څخه سر پرې کړی نور ظاهر سي او نور پریشانی سره مخامخ دا د حسین رضی الله عنه دومره په ترتیب سره د شهید کی بعضی خلک افواوی کی چې د سلطنت د امیر المؤمنین د دې شوق نه د یو ریواج ختمول غوښتل چې دا موروثي یو ریواج نشي جوړ چې پلار مرشي نو زوی د امیر المؤمنین بیا د غزوی د امیر المؤمنین دا شی ختمول لپاره خپل ځانم قربان کی خپل خاندان هم قربان کی او خپل ځان یې ته پیش کی نو مشته راشي چې نبی علیہ السلام چې مشته د دین کم شان کوي قربانیان ویلي دي دا څنګه چې د خپل صحیح سلامت وو نبی علیہ السلام خپل قربانیان ورکړ خپل مسیان هم قربان خپل خاندان هم قربان کړي اوس مشته صرف تا غواړي چې تاسو خالص ما په دین باندې صرف عمل وکړي وینه ورکول خو ډېر لري خبره ده چې د خپل خاندان ټول قربان کړي نن مشته دا تقاضا ده صرف چې راسه 15 وخت المنځ ته د نبی علیہ السلام په سنت باندې عمل وکړه او په دین باندې خپل ژوند تیر کړ دا نن سبا مشته مشکل ده الله دې معاف هغه ویني پیش کړي هغه قربانیان ورکړي زموږ د پاره نن د المنځ او د سنت باندې خپل ژوند تیرول دا ټول د پاره مسله ده راسي دغه نوې کال چې شروع شو په دغه کال کې د الله سره عهد وکړو چې الله ستا حکمونه د نبی علیہ السلام په طریقه باندې بس خپل ژوند تیروم دا ژوند چې تیر کې الله په دنیا هم شایسته کی آخرت هم الله شایسته کی الله دې عمل کوي